بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. په امریکا کې د 19 مارچ نه واله 25 مارچ پورې د زهر نه د حادثاتي طور باندې زهر خوړو نه بچ کېدو هفته مناویږي. د دې مقصد دا دی چې موږ ټولو ته پته ولګي چې یاره په کور کې حادثاتي طور باندې مشران او خصوصي طور باندې کشران ماشومان زهر خوړی شي او هغې نه د هغې مرګ یا جوړله یا سخت بیماري راتلی شي. دا ویډیو د دې باره کې ده چې په دې بعضو ګړو کې یا لکه په ریموټونو کې ډېر واړه سیلونه یې انګلیش کې ته بټن سیل یا کاین سیلز وایي، هغه شانتې بیټریانې یا سیلونه په الکترانیک څیزونو کې اچولی کېږي، کوم چې د کپړو د بټنو په رنګ یا د اتانیزونو او وړوکو روپو په رنګ. دا سیلونه چې کله موږ په خپلو ګړو کې یا په نورو څیزونو کې بدل کړو نو هغه ته یې راوباسو، کور کې اخوا دېخوا پراته او ماشومان چې کوم دی دا راوالي او خوري یې. په کال 2021 کې په امریکا کې 5200 ماشومانو دغه واړه سیلونه یا بیټریانې تېرې کړي دي او دی پوجه چې کوم دی هغې بیماران شوي دي او هسپتال ته وړل شوي دي. او 2017 نه واله 2021 پورې په 4 کالو کې 12 ماشومان د دې بیټریانو نه وفات شوي دي. د دې د بچاو طریقه دا ده چې همیشه په الکترانیک څیزونه چې الئ نو هغې باندې ګورئ چې کوم ځای کې مونږ بیټریانې اچوو هغه کور د پاسه یو وړوکی سکرو راځي چې په پیچکس باندې کولاویږي او ماشوم هغه کولاولی نه شي. دغه شانتې الکترانیک څیزونه مونږ استعمالوو. کوم الکترانیک څیز نه چې دا سکرو یا دا پیچ پرې وتی او هغه ماشومان په اسانه کولاولی شي یا هغه ځای مات شوي هغه سیل د هغې نه په اسانه باندې راوتی شي، نو داسې الکترانیک څیزونه مه استعمالوئ که ستاسو کور کې وي او هغه چې کوم دی همیشه دپاره لرې کوئ. همیشه دپاره داسې الکترانیک سامان لرئ مونږ چې څنګه تاسو ته مخکې وویل چې هغې باندې د پاسه سکرو یا یو پیچکس لګېدلی او که خدای مکړه داسې ماشوم څه تیر کړي یا یې نښلي په مرای کې نو هغې دپاره یوټیوب نه د فرسټ ایډ طریقه زده کړئ، د جوخ ډاکټر او د هسپتال نمبر ځان سره کېږدئ. د داسې معلوماتي ویډیو لپاره دا چینل وګورئ، دا ویډیو لایک شیر او کمنټ پرې وکړئ. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله په امان.